ولسمشر محمد اشرف غني د امریکا د مرستو ډیره برخه پیسې بیرته هغوی ته تللي دي. سلام، وخت مو بخیر. ولسمشر محمد اشرف غني وایي افغانستان سره د امریکا پوځي او پراختیایي مرستې شفافې نه وي او لویه برخه یې بیرته امریکا ته تللي دي. هغه په خپل نوي پوډکاسټ کې زیاتوي چې د جمهوریت نظام د پیل پر وخت چې امریکایان راغلل او افغانستان سره یې مرستې پیل کړي، دا مرستې یې شفافې نه وي او نږدې 80% یې بیرته امریکا ته تللي. امریکایان ادعا کوي چې افغانستان کې د پوځي حضور پر مهال یې نږدې 2.6 تریلیونه ډالر لګولي چې لویه برخه یې د امریکا پوځیانو لګښتونه وو. د امریکا پر مرستو د څار ادارې سیګار مشر جان سایکو 2 ورځې وړاندې د هرات امنیتي کنفرانس کې ویل چې د امریکا ځینو نظامی او ډیپلوماټیکو چارواکو د خپل شخصي ګټو لپاره ناسم معلومات وړاندې کول. هغه ویل په افغانستان کې د امریکا مالی او اداري جوړښت د شفافیت پر ځای د فساد او ناوړه استفادې ولاړ و. د سایکو په وینا یوه لویه ستونزه افغانستان کې پر میلیارډونو ډالرو امریکایي مرستو د څارنې او حساب ورکولو سیستم نشتون و چې زیاتره د فاسدو چارواکو جیبونو ته لاړې او افغان ولس ته یې هیڅ ګټه ونه رسېدله. د امریکا حکومت وایي چې 2021 کال یې د طالبانو تر واک لاندې افغانستان سره څه باندې 20 میلیارډ ډالر نور مرسته هم کړې ده. په دې کې هغه پیسې هم شامل دي چې امریکایي ځواکونو له افغانستان د خپل متحدینو د ویستلو امریکا کې د هغو ځای په ځای کولو لپاره لګولې دي. دوستانو، دا و د نن ورځې خبرونه.